سلام جوړ په خیر. د یاران میډیا د دې اونۍ سپورټي خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ سپورټي خپرونه کې درته د سپورټ له ډګره په زړه پورې او جالب معلومات لرو. د یاران میډیا یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هېروئ. راځو لومړي خبر ته. د افغانستان د کرکټ له ډګره دی وایي چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 15 شل ورځې لوبې لغوه شوې. د زیمبابوې کرکټ بورډ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره یې 15 شل ورځې لوبې لغوه کړي. تمه وه چې افغان او زیمبابوې لوبډلې د روانې میاشتې په اوږدو کې 15 شل ورځې لوبې په زیمبابوې هیواد کې ترسره کړې وای، خو دغه لوبې ځکه لغوه یا کینسل شوې چې په یاد د هیواد کې د کرونا ویروس پیښې په ناڅاپه ډول زیاتې شوې. د زیمبابوې حکومت خلکو ته لارښوونه کړې چې له ګڼه ګوڼې جوړولو دې ډډه وکړي او روغتیایي لارښوونې دې په بشپړ ډول مراعات کړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ له حکومت سره د لوبو د ترسره کولو په اړه معلومات شریک کړل، خو حکومت د خپل هیواد کرکټ بورډ ته ویلي دي چې اوس د کرونا ویروس له امله نشي کولی چې د بلې لوبډلې کوربتوب وکړي. د زیمبابوې د کرکټ بورډ اجرایوي مدیر ګیف مورمکوني ویلي چې دوی هیلهمند وو چې هیواد کې کرکټ ترسره کړي، مګر ژر پوه شول چې روغتیایي ماحول د اندېښنې وړ دی او دا لوبې لغوه کړې. د افغانستان سربیره هندوستان هم زیمبابوې ته د 3 ورځنیو لوبو لپاره سفر درلود چې هغه هم د کرونا ویروس له امله لغوه شو. بل خبر ته راځو، دا چې ممکن IPL سیالیو کې نورو افغان لوبغاړو ته د لوبېدو زمینه برابره شي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ IPL د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 19مه نیټه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 10مې نیټې پورې به دوام وکړي. اوس ممکن د هند په IPL 14 پړاو کې د محمد نبي، عیسی خیل، راشد خان ارمان او مجیب زدران ترڅنګ نورو افغان لوبغاړو ته هم د لوبېدو زمینه برابره شي. د دې لیګ بولۍ مخکې ترسره شوې، خو د سویلي افریقا کرکټ بورډ خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد څخه دې بهر ولاړ شي. نو په دې اساس به د دې هیواد لوبغاړي د IPL سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون ونه کړي. د دې ترڅنګ انګلستان او استرالیا هیوادونه هم د 10 ورځې او 1 ورځنیو لوبو لړۍ لري چې د IPL سیالیو تر پیلېدو 4 ورځې مخکې پای ته رسیږي. خو د دې دوو هیوادونو لوبغاړي به متحده عربي اماراتو ته تر سفر وروسته شاوخوا 2 اونۍ قرنطین وي. نو په دې اساس د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا هیوادونو لوبغاړي د IPL سیالیو په لومړیو لوبو کې ونه لوبېږي. د دې 3 هیوادونو ګڼ شمېر لوبغاړي د نورو کلونو ترڅنګ سږ کال هم په IPL سیالیو کې اخیستل شوي. د دې لوبغاړو نشتون به په IPL سیالیو کې لوبډلې اړ کړي چې ځان ته موقت لوبغاړي له نورو هیوادونو واخلي. نو د نورو لوبغاړو ترڅنګ ممکن افغان لوبغاړي هم واخیستل شي او د IPL سیالیو په یو شمېر لوبو کې ولوبېږي. بنګلادیشانو ته یو ښه خبر. شکیب الحسن به ډېر ژر بیا نړیوال کرکټ ته راستون سي. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر او پیاوړی الراونډر لوبغاړي شکیب الحسن له یو کلن بندیز وروسته بیا نړیوالو لوبو ته راګرځي. د کرکټ نړیوالي شورا پر شکیب الحسن د فساد پر ضد د ناغېړۍ او دغې شورا سره د نه همکارۍ له امله پوره یو کال له هر ډول کرکټ څخه بند کړی و. ICC یا د کرکټ نړیوالي شورا تیر کال د اکتوبر میاشتې په 29مه نیټه یوې اعلامیې کې ویل شکیب الحسن د فساد ضد کمیټې ته د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې ترمنځ سیالۍ په مال پر هغه د فساد د لګول سوو تورونو په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. همدغه راز شکیب الحسن د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په IPL کې د خپلې لوبډلې سنرایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب ترمنځ لوبې پر مهال هم د فساد د لګول سوي تور په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. په لومړي کې شکیب الحسن له 2 کلن بندیز سره مخ شو، خو کله چې یاد لوبغاړي دا هر څه ومنل نو د کرکټ نړیوالي شورا هغه ته 1 کال معاف کړ او 1 کال له هر ډول کرکټ څخه لرې کړ. د شکیب الحسن دا بندیز د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 29مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ 2 نړیوال جامونه او کوربه هیوادونه.
د جمعې په ورځ د کرکټ نړیواله شورا تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې د 2021م د کرکټ شلوریز نړیوال جام په هند او د 2022م د کرکټ شلوریز نړیوال جام به بیا په استرالیا هیواد کې ترسره شي. د دې ترڅنګ یا د غونډه کې د ښځینه‌و ترمنځ د کرکټ نړیوال جام چې په راتلونکي 2021م کال کې ترسره کېده، خو د 2022م کال ته د نیوزیلند هیواد په کوربتوب وځنډول شو. اوس به د 2021م د کرکټ شلوریز نړیوال جام د یاد کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې په هند کې او د 2022م کرکټ نړیوال جام به بیا په اکتوبر او نومبر میاشتو کې په استرالیا کې ترسره شي. له کرکټ ځو فوټبال ته. رونالډو د ایټالوي کلب یوونتوس د کال تر ټولو غوره لوبغاړی شو. د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او ایټالوي کلب یوونتوس بریدګر لوبغاړي کریسټیانو رونالډو د یوونتوس کلب د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. یوونتوس کلب په خپل کورني لیګ کې اتلولۍ ته ځان ورساوه او په کښیات پړاو کې رونالډو یو دیش ګول وهنې ترسره کړې. دا لوبډله تېره جمعه د اروپا د اتلانو لیګ څخه ووته. رونالډو د 2 ښکلو ګول وهنو په مټ ډېره هڅه وکړه چې خپله لوبډله د یاد لیګ تر 3م پړاوه ورسوي، خو بیا هم ونه توانېده او له سیالیو ووته. 15 کلن رونالډو 2 کلونه مخکې د ځینو اختلافونو له امله اسپانوي لوبډله ریال ماډریډ پرېښودله او د ایټالوي کلب یوونتوس سره یو ځای سو. له هغه وروسته چې رونالډو د یوونتوس کلب سره یو ځای سوی، د دې لوبډلې لپاره په مجموعي توګه 4 لوبې ترسره کړې دي او په یاد لوبو کې 50 ګول وهنې ترسره کړې دي. رونالډو د نورو شخصي جایزو ترڅنګ 5 د سرو زرو توپونه او 4 بیا د سرو زرو بوټان ترلاسه کړي دي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا په ټینس سیالیو کې نامتو لوبغاړي ګډون نه کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د ټینس ازادي سیالۍ به د 20 قوي او نامتو لوبغاړو پرته په نیویارک ښار کې ترسره سي. زیاتره اروپایي هیوادونو دا پریکړه کړې چې د بهرنیو هیوادونو څخه له سفر وروسته باید په اجباري توګه په یاد هیواد کې 14 ورځې کرنتین وي. دا موضوع د دې سبب ګرځېدلی چې د ټینس زیاتره لوبغاړي تر نامعلومې مودې پورې په سیالیو کې برخه وانخلي. نو په همدې موخه د ټینس لوبې لومړۍ درجه 20 تنه لوبغاړي د امریکا په آزادو سیالیو کې ګډون نه کوي. دا سیالي چې د روانې اګست میاشتې په 11 نیټه پیلیږي او د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پای ته رسیږي، د نړۍ قوي 20 لوبغاړو یو ځای پکښې له ګډونه انکار کړی دی.